دیارلسمه سپاره لسمه رکو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا ويأي أغكسان كافران شوي دي لولا أنزل عليه آية من ربه ولنظر نازل شوي فدق پیغمبر عليه السلام باني أغا معجزة أغا مغري تروارو قلت وردويا إن الله يضل من يشاء الله گمراكي أغا سوك ورتخوك شي ويهدي إليه من أناب أو هدايت كي طرف خپلتا أغا چاہتا چا سوك رجوع كي دي الله تعالى طرف تا يغط هدايت كي خپل لياري ورقي دا رجوع كون كي إنسانان الله تا دي سوك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا رجوع كون كي إنسانان أغا سوك دي چي إيمان راوڑوي أو آرام نسي زلون دي دي فذكر دي الله تطولنا له ذكر قرآن عظيم شان دا ولي الله إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون مسلمان وقرآن سره مطمئن وي هر عبادت اطمینان لري سکون لري عبادت مو دي چشنه معلومو د قرآن عظیم شان چې په قرآن کې امر شوی هغه په ځای کې په خوشو کې په ځای کې سکون اطمینان ورته پیدا کیږي خوشحالي ورته پیدا کیږي او دا د ذکر اثر ده الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دی الله په ذکر پزړونو کې آرام پیدا کیږي یو کتاب لیکي وای خلق آرام په دنیا کې غواړي او حال چې په دنیا کې عذابونه دي تکلیفونه دي مخکې موږ نو ویني چې الله تعالی وی د دې دنیا او تعجب مکه خدای اراده لري چې په دنیا کې په دا ډیروالي د دنیا د عذاب ورکړي په ګټلو یې عذاب د فساتلو یې عذاب دا خو د پریشانې شي ده آرام وای په دین کې دا د الله په ذکر کې دا د غواړي په دنیا کې آی چې څومره دنیا ډیریږي پریشانی ورته دي یو اجازه په مالدار ده ورس کاریدل تراله مدرسې ته 2 روپۍ راوړي ما سره چې کومه مدرسې سره نو ما ورته ویل اجازه زبر د اخلاص و خبر درته وکم دا روپۍ تا خدای دې درته قبول کړي 80000 روپۍ راوړي خو ګوره دین دانه ده چې دا یو ورځ د دین سره کومک وکړو ثواب خو خدای پاک په درکې لیکن دین خوان په الته تووینه چې دا قرآن ته کېږي مال چې درته کې نسې پریشانې به ختم شي سکون ژوند به درته پیدا شي غمونه به خدای پاک ختمي څه قسم چې ورته وکړې د غریب سترګو نه وو کې را شروع شوې وای خلیفہ صاحب دا زه په سترګو وینم چې د کومه نه دنیا ډیره شوې ده زه دغه نه نیم ځای خلاص شو هغه وخت په ارمانیم چې وای هغه ما روزانه کوله د روزانه کې مې چې 2 روپۍ وګټلې سعودي کې مې وای مسافرې و ما روزانه مې کوله چې 100 ریال مې پیدا کړ دومره به خوشاله وم چې تر حجه نن چې خبره لاړه د حساب نه وته نن په دغه غمجن یم نن په دغه غمجن یم نن په دغه ځای کې داوی دي پریشانی دي نن په دغه ځای کې وای حرامه ده چې دنیا مې ډیره شوې ده کما به د آرام خوب کړی د ارمان دا دروغ ګویا خو منله نشته په ځان پیګم دته دانستا ګناه کوي دته دانستا ناشنای کوي چورته چې تراشه چې دته یو اړ څوک دي په اخلاص کې دغه پریشان خلک دی راشي دا ډېر پریشانې په کور کې یو ساعت سکون ورته پیدا کیږي دا 4 غنټې چې په دغه ترجمه کې نازي کده ته غم ور په یاد شو بیا د ماته وی چې ګروپ دی یو سکون اطمینان خدای په پیدا کی مریضان دا موږ د کور راوځو یقیني دا و چې راوته مو قبله قاسم غریب د حرکت نو خو چې زه نه کم یاد یا د دعا په نیت باندې چې دعا ورته کوم زه پام ونه کوم دغه طرف ته قرآن صاحب غم کوي ذکر د خدای پاک سره پیغام کوي چې سړی اولاد مریض وي کډای مریض وي مور پلار مریضان وي خپل کور کې خو چې ته کستان یو طرف ته توجه ونه کې اته نه ویریږي اطمینان او سکون به کې دا وظایف کې دومره سکون د چې دغه حق نشته داسې نفر ماته ویلي چې وظیفه لګیا شوی ما خدا خیالو چې شل منټه وظیفه وکړم خو چې وخت کې مسر راپورته کړی 4 غنټې وتلې 4 غنټې وتلې دي زه وايي په ځان نه پیدا او دا بیانونه چې کیږي
کله چې کوم داسې عالم بیان کوي که تاسو تجربه کړئ چې هغه عالم لږ خدایي وي 2 غنټې بیان به وکړي خو پتا به داسې تیر شي لکه لاس مې راکړي دومره سکون علاف کې پیدا کړي 2 غنټې بیان او هلته به وخت تا ته دومره لنډېږي دا د قیامت 50000 کاله ورځ په نیکو خلکو باندې دومره لنډېږي لکه د یو لمانځه وخت دومره سکون وي ورته الا بذکر الله تطمئن القلوب دی الا په ذکر اطمینان زړونه مسلمانان الذين کسان آمنوا چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي طوبى لهم طوبى ښه حال د دوی لره یو معنا ښه حال د دوی لره طوبى جنت کې یوه ونه ده شجره توبه هغه ونه د دوی لره طوبى نوم د جنت ته جنت ته دوی لره توبه حالات طیبه پاکیزه ژوندون د دوی لره وحسن مآب او ښه مرجع ده ځای د استوګنې د جنت کذلک همدارنګه لکه چې پخواني انبیا ما لیږلي وو کذلک دغه شان ارسلناک ما ته لیږلی فی امتین په یو امت کې قد خلت من قبلها امم چې د امت نه مخکې امتونه تیر شوي وو د تا نه مخکې انبیا تیر شوي د تا د امت نه مخکې امتونه تیر شوي هر امت ته ما نبي لیږلی د څه دپاره مې لیږلی ته مې د څه دپاره لیږلی لتتلو علیهم الذي اوحینا الیک د دې دپاره چې ته تلاوت کې په د خپلو امتو باندې هغه قرآن چې ما تا ته وحی کړی ده دا علما چې ترجمې کوي بیانونه کوي خو الله کلام ورته بیانوي ولې وارث د پیغمبر ده دا ډیوټي د پیغمبر وه الله وایي د دغه دپاره مې لیږلی چې دا د ما قرآن تلاوت کې خلکو ته ور ویې رسوي بیان یې کې عالم چې وارث لیږده خو بیانوي به یې که نه خلکو ته دعا کوي نبی علیہ السلام په دعا کې رحمان نوم زیات کړو مشرکینو واورېدو وی موږ د ډېرو خدایانو نه منې کوي د خپل 2 خدایان بولي یا الله یا رحمان نارې وایي که په یاد مې صلح د حدیبیې کې چې بسم الله یې لیکله بسم الله الرحمن الرحیم دی ویلې د رحمان الرحیم وړاندې دا خو موږ نه پېژنو باسمک اللهم په دغه نامه یې ولیکه الله آیت نازل کړو وهم یکفرون بالرحمن دغه بدبختان کافران کېږي په رحمان الله هغه چې ډېر رحمت ذاته هغه ذات نه مني رحمان نه مني قلت یا هو دا رحمان رب رب د ما ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر یو دی ده علیه توکل په دغه الله ما توکل کړی و الیه متاب او دغه الله تعالی ته بیرته ورتلل او رجوع د ما ده بیا به کله دی معجزې غوښتي کله به یې داسې ویلې چې د مکې معظمې غرونه شاکه روانې که چې دغه ځای نه لرې شي مکه معظمه آزاده شي کله به یې ویلې چې ځکه وچه وه چې موږ ته ویالې روانې شي کله به یې ویلې موږ ته مړي راژوندي که چې دا حال ویې چې رښتیا داسې په قبر کې سوال او جواب شته تا د نبوت خبرې راته وکړي الله وی که په دنیا کې یو داسې قرآن وای چې د ده په تلاوت غرونه روانېدی د ده په تلاوت مځکه چاودلی د ده په تلاوت مړي راجمع کېدی نو هغه به دغه قرآن و تر دغه غټ کتاب بل نشته د دغه غټه معجزه نشته خو چې دی دا قرآن نه مني نو بیا به بله معجزه څنګه وکړي چې مړي راته راژوندي که چې قرآن نه مني نو د مړي خبر به بیا څه وکړي چې قرآن نه مني د چیني لیدلو به څه د دې لپاره د هدایت ذریعه شي حضرت ابراهیم ابن ادهم چې لوی ولی الله ده پاچاهي په ملنګي بدله کړه داسې حال ته بیا ورسېدو د سورت حشر مبارک آخري آیتونه د دریاب په غاړه ناسته دا تلاوت یې شروع کړه هو الله الذي لا اله الا هو چې د تلاوت شروع کړه د دریاب اوبه ودرېدې په ځای حرکت یې پرېږدي حضرت داود تعالی نبی علیہ السلام کو ذکر کو غربم ذکر ورسره کو مرغان وبم کو نبی علیہ السلام بهتر د مخکینی انبیا ایتو امت بهتر د مخکینی امتونه ایتو قرآن بهتر د مخکینی کتابونه چې دیغه نمونه خدای دنیا ته ورکولې دا خو طریقو ډیر پاک لیکن چې نه مني دغه نه مني بیا په بل غوښتنه فرمایشي معجزه به بیا دې څنګه ایمان راوړي
ولو ان قرانا کوای په تحقیق سره یو قران داسې په عالم کې په ظاهري دنیا کې سویرت به الجبال چې د په لوستو باندې دیوالونه روانې دی او قطعت به الارض یا په دغه باندې ځکه ټوټې ټوټې کېدای چیرې کېدای او کلم به الموتى یا دغه په تلاوت باندې مړ سره خبرې کېدای نو لکان هذا دغه قران وو قل بل الله الامر جميعا امر ټول الله لردا مسلمانانو په ډېر بنا وجه دا کافران مسلمانان شوي وای الله وی افلم یاسل الذين امنوا اي لانه دي نو امید شوي هغه کسان چې ایمان لري د ایمان د کافرانو نه چې دا دومره غټه معجزې ویني ایمان لري نور نه تر نو امید لري بیا هم هیڅ چې د مسلمان شوي وای افلم یاسل الذين امنوا الله يشاء الله کچیر خو کوي دي الله تعالی له هدا الناس جميعا الله ټول خلق ته هدایت کړو ولا يزال الذين كفروا همیشه هغه کسان چې کافران شوي دي تصيبهم بما صنعوا رسیږي دوی ته په سبب د هغه عملونو چې دوی کړي دي په دنیا کې تعذیب عناد او تکذیب دي طی کړی چې رسیږي قارعه یو زړه ټکوونکی تکلیف او تحل قریبا من دارهم یا بخپل په دې راځي یا به دې کړیو ته نږدې پیښیږي دا چې نبی عليه السلام په حمله وکړه کله په دوی لکه په بدر کې چې دوی برداشت شو کله دې په نږدې چې خیبر وي دی دوی الته ورخطا شو حتی یأتی وعد الله تر څو پورې چې راځي وعده د الله د تا په نصرت باندې ان الله لا یخلف الميعاد بشک الله تعالی چې د مخالفت کوي په خپل وعده